د افغانستان اسلامي امارات وزارت داخله ویان عبدالمتین قانی وایي چې دا مهال د افغانستان په وزارت داخله کې 2000 خزینه پولیسي او افسرانې د اسلامي امارات په وزارت داخله کې په دندو بوخت دي او د ضرورت په وخت کې به د دغو پولیسو تعداد نور هم زیات شي او نورې خزینه پولیسي به هم جذب شي. د معلوماتو په اساس دغه تازه فارغ شوي پولیسي چې د اسلامي امارات د خزینه پولیس اکاډمي څخه تازه فارغ شوي دي ډیر ژر به په عامه خدمت کې خپلې دندې او خدمت پیل کړي. په هیواد کې یو شمېر مدني فعالانې بیا د دغو تازه فارغ شویو پولیسو په ګمارلو نیوکه کوي او وایي چې د تیر حکومت یو شمېر خزینه پولیسي اوس هم بیکاره او بې دندې ګرځي. هغوی له دغو تازه فارغ شویو پولیسو څخه ډېرې مسلکي او ډېرې باجرته دي. د ښځو د حقوقو فعاله مریم اروین وایي اسلامي امارت باید د تیر نظام با تجربه پولیسي بیرته راولي او د اسلامي امارات په وزارت داخله کې یې په دندو وګماري. یوه بله مدني فعاله نرګس سعادات بیا د اسلامي امارت په وزارت داخله کې د خزینه پولیسو ګمارلو ته د شک په نظر ګوري. هغه وایي چې د اسلامي امارات حکومت کله هم ښځو ته دومره واک او حقوق نه ورکوي. دا هسې د اسلامي امارات یوه ډرامه ده، غواړي چې نړیوالو ته ور وښیي چې زموږ په حکومت کې خزینه پولیسي هم کار کوي تر څو یې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو بله ښځه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې راشي وایي چې د یو کال راهیسې په کور ناسته ده او د بیکاري له وجې نه د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده. هغې په اسلامي امارت غږ کړی دی چې لطفا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د خزینه پولیسو او نورو کارمندانو له تجربو څخه کار واخلئ. د هغوی انرژي او کاري تجربه باید ضایع نه شي. د اسلامي امارات وزارت داخله ویان وایي چې په حکومت کې د ښځو ونډه یو اساسي ضرورت دی. درنو دوستانو، تاسو د اسلامي امارات د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.